په څلور طرفه خور د ښایست په دې دنیا کې په څلور طرفه خور د ښایست دا مونږ چې څه وینو د دې نه سیوا نور د ښایست او د هغه ځای چې پې واورې د ښایست ورېږي د ممتاز صاحب شعرونه دي د هغه ځای چې پې واورې د ښایست ورېږي د هغه ځای یم چې اغستی پکې اور د ښایست د پښتو غزل زه به ورته استاد شاعر ویم ډېر ښه شاعر زموږ ډېر خوږ او ډېر ګران ملګري ممتاز ورکزی صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل خوندور کلام باندې ونمانځي ممتاز ورکزی صاحب ډېره مننه نزار یوسفزی صاحب زه په ځان فرض ګڼم چې د شمشاد نړیوال تلویزیون د دې قدر وړ هڅې مننه وکړم چې پښتو مشاعرو ته په متحده عرب امارات کې یو خوندور تسلسل بخلی ډېره مننه سر د غزل مطلب ده چې زه په سودا کې او په ما کې سودا هم ګرځېده زه په سودا کې زه په سودا کې او په ما کې سودا هم ګرځېده په داسې ځمکه ګرځېدم چې په ما هم ګرځېده زه په سودا کې او په ما کې سودا هم ګرځېده په داسې ځمکه ګرځېدم چې په ما هم ګرځېده او شعر عرض دی جی چې خلق بې خوف وو که و په انتها کې د خوف خلق بې خوف وو خلق بې خوف وو که و په انتها کې د خوف چې هر سړي سره په څنګ کې بلا هم ګرځېده ډېر ښه او شعر عرض دی جی چې خلق بې خوف وو که و په انتها کې د خوف چې هر سړي سره په څنګ کې بلا هم ګرځېده او د لیونۍ هیلې وجود نه مې وسا ختلې د لیونۍ هیلې وجود نه مې وسا ختلې عجیبه کار و د زړه دشت کې مې بیا هم ګرځېده د لیونۍ هیلې وجود نه مې وسا ختلې عجیبه کار و د زړه دشت کې مې بیا هم ګرځېده او ما خو ډیوه هم نه لرله نو بیا ولې آخر ما خو ډیوه هم نه لرله نو بیا ولې آخر چې چرته تلم را سره سمه هوا هم ګرځېده ما خو ډیوه هم نه لرله نو بیا ولې آخر چې چرته تلم را سره سمه هوا هم ګرځېده او د غزل مقتده چې یوه خبره و ممتازه چې ما ونه کړی شوه یوه خبره و ممتازه چې ما ونه کړی شوه نن مې هم ګرځي په مازغو کې پخوا هم ګرځېده بل غزل مطلب دی خالد صاحب دا قافله په خپلو کړو باندې خپېمانه ده څه دا قافله په خپلو کړو باندې خپېمانه ده څه کومه ده بیرته د رڼا په لور روانه ده څه او ځنې خبره سړی ځان ته هم په ګرانه کوي ځنې خبره سړی ځان ته هم په ګرانه کوي ځنې خبره کول نورو ته اسانه ده څه ځنې خبره سړی ځان ته هم په ګرانه کوي ځنې خبره کول نورو ته اسانه ده څه او دا چې زما په شان ته هم ځمکې ته زیر زیر ګوري دا چې زما په شان ته هم ځمکې ته زیر زیر ګوري څوکې ته ستا هم ولې ستورو سره ورانه ده څه دا چې زما په شان ته هم ځمکې ته زیر زیر ګوري څوکې ته ستا هم ولې ستورو سره ورانه ده څه او منم چې ډېر څه نه مې ورورو تمه لنډه کړله منم چې ډېر څه نه مې ورورو تمه لنډه کړله خو ته څه وایې لنډه کړې مې د ځانه ده څه منم
چې ډېر څه نه مې ورورو تمه لنډه کړله خو ته څه وایې لنډه کړې مې د ځانه ده څه خو سویمه ورځ ده ماښامي کې مې زړه لویږي غوندې سویمه ورځ ده ماښامي کې مې زړه لویږي غوندې خدایه ته خیر وکړې هغه هم پریشانه ده څه خو سویمه ورځ ده ماښامي کې مې زړه لویږي غوندې خدایه ته خیر وکړې هغه هم پریشانه ده څه او قاري صاحب شعر عرض دی چې د ممتاز یو کس پسې ورانه دنیا څه ووایي د ممتاز یو کس پسې ورانه دنیا څه ووایي چې هر څوک وایي دنیا یو کس پسې ورانه ده دا و اغلی ممتاز ورکزی صاحب چې ډېرې خوندورې او ډېرې ښې غزلې ما مخکې هم ویلو چې د ډېر جوور او د ډېر حساس فکر مالک دی ډېر ښه غزل لیکي او زموږ ورته ډېرې سترګې دي 2 کتابې چاپ کړي په مستقبل کې به نور هم زموږ سترګې چې ډېر ښه لیکل به پښتنو او د پښتو ژبې لپاره کوي د ممتاز صاحب دې غزل سره د نننۍ ورځې مشاعره سر ته ورسېده